بابو صاحب میاشت کم دی یاره موږ خو نه هغه نه ده هغه مخامخ ده. هغه داسې دی داسې خو نه ښکاري بالکل داسې ده هغه هغه مخامخ هغې سره لکه دی خوا دغه شان دی ماندارو یو ضروري اعلان غواړي په ګجرات کې میاشت کې دریشنی ده سبا که خیر دی اعلان یو غواړي په ګجرات کې میاشت کې دریشنی ده سبا که خیر دی ډاکټر ایرانی چې ځان ته په پرتوک کې پر دوا واچوم چې بیبي له پر دوا هډې کم نه ورځولې زه دې وخت پر دوا چې تاسو څه په چپ کې ور واچو پرتوک څه شو ایماندارو دا اوس چې کوم اعلان شو د اختر باره کې دا غلطو سبا که هیر حق روجه ده ټول مسلمانان روژه ونیسئ اوهو اوس په د پرتوک نه را پر دوا واپس وکړ غواړي ډاکټر اعلان خو واپس شوې سبا هغه روژه ده زموږ دونه قسمت کم دی رسویه مولوي صاحب زمونږ اته شهادتونه دي اتو کسانو میاشت لیدلې ده که څوک اختر کوي او که نه کوي سبا زمونږ اختر دی او 9 بجې به زمونږ د اختر مونځ کوي مولوي صاحب صحیح خبره پسې کار وکړه زما خبرې دا کېږي پوه شوې که نه تاسو خو میاشت لیدلې ده خو په ټول پاکستان کې بل چا میاشت نه لیدلې زه څنګه وکړم یاره زه څنګه اعلان وکړم روژه کې پوه شوې دا څنګه صحیح کو تاسو مولوي صاحب زمونږ میاشت لیدلې شوې ده وخت نشته مولوي صاحب او اتو زمونږ کار د شهادتیان دي سبا اختر کوم کار نه دی یوازې ګوره دا د ټول پاکستان خبره ده دې باندې به کومې ټکي نه د ای سی ډي سی نه به خبره راني یاره دلته تاسو څنګه وایي مولانا صاحب دا وړې خبرې وړې یار تا پکې یاره وړې په دې پکې هر څه کې موږ خپل اختر کوو موږ خپل روژې پوره کړې دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو ملګرو مونږ دا ویډیو د بابو صاحب په حق له جوړه کړې ده بابو صاحب چې کوم هغه په حق باندې و او نن چې کوم دی دا میاشت دومره غټه ولاړه د دومره شپې میاشت چې کوم دا خو د چا په نظر نه راځي او د ګلیاړي خلکو ته مونږ سلام کوو د پښتو ته مونږ سلام کوو